خوشحال سعادت بالاخره خوله خلاصه کړه او د اشرف غني د حکومت سقوط مهم رازونه یې ښکاره کړ دا چې غني کرزي او شمالي ټلوالې په اړه د لندن یو پوهنتون کې څه ویلي جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی د امریکا له برید وروسته پښتون قوم حاشیې ته شو، ورټول شو او پخواني جنګسالار او جنګي مجرمین قدرت ته ورسول شول. همدارنګه کرزي هم په اصغر د جنګسالاران وپړسول، پر پخواني ولسمشر کرزي تور پورې کړی چې د دیموکراسۍ او عدالت پر وړاندې خنډ و. کابینه کې جنګسالاران ځای پر ځای کړي وو او یو ستر اکثریت یعنې پښتانه یې په نظام کې یوې څنډې ته او سپک کړي وو، که څه هم خپله پښتون و. دوهم په امنیتي سکتور کې هم د جنګسالارانو مداخله واسطه بازي او په کلیدي پوستونو خپل بې سواده ملګري مقررول جاري وو او بې کفایته خلک قماندانان شول. دریم د ناټو ځان ته او افغان حکومت سره ګډ جنګي عملیاتو ډیر خلکو ته په ناورینونو بدل شول، خلک بمبارد شول، ورټول شول او د طالب غیږې ته ورټیل وهل شول، په داسې حال کې چې عملیات په غلطو عاملینو به یې په بخښنې باندې بسنه وکړه او خلاص د خلکو زړونه تور شول. څلورم د پاکستان او ایران په ښکاره مداخلو د ناټو او امریکا سترګې پټول. په دې کار سره د غربي نړۍ مشرانو نه یوازې موږ خراب کړو بلکې د خپلو خلکو په واسطه ورکړل شوي مسؤلیت یې هم وشرمولو. ښه به یې لیدل چې طالب له پاکستانه راځي او د دوی عسکر وشني، خو دوی قرار ورته کتل او هیڅ یې نه کول. پنځم ولسمشر غني یو عالي قدر ښه پروفیسور و خو ښه سیاستوال ثابت نشو. ښې مشورې نه ورکول کېدې او امنیتي مشاور یې داسې کس و چې د افغانستان جغرافیه لا ورته معلومه نه وه. په همدې وجه زه په 2 کلونو په 4 چوکیو مقرر او لرې کړم. تاسو د خوشحال سعادت د دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.